السلام علیکم. زه ډاکټر وګمه یم. زه د ماشومانو ډاکټر یم. زه نن تاسو ته د ماشومانو د صفایي باره کې یو څو خبرې کول غواړم. کله چې ماشوم را پیدا شي د هغې د صفایي خیال ډېر زیات ساتئ او کله چې مور خپل ماشوم رالي هغې نه مخکې د لاسونه په صابون باندې اینځي او خاص کر د ماشوم د نوم ډېر زیات خیال ساتئ، کومې ته امبلیکل کارډ وایي په انګلیش کې. د هغې ډېر زیات خیال ساتئ، د هغې صفایي خیال ساتئ او هغې باندې بل هیڅ هم مه لګوئ. اکثر ما خلک لیدلي، خلک پې کورکمان څوک لګوي، څوک پې غوړو ټکور ورکوي، څوک څه کوي څوک څه کوي. دا بالکل غلطې خبرې دي. دې ټولو نه ماشوم ته جراثیم ډېر زیات لګي او د دې نه ټیټنس هم کیدی شي ماشومانو ته. هغه ډېره زیاته خطرناکه بیماري ده د کومې د وجې چې ماشوم مرګ هم کیدی شي. نو تاسو له پکار دي چې د ماشوم د نوم ډېر زیات خیال ساتئ او هغې باندې څه کورکمان وغیره من لګوئ. هغې دپاره یو ملهم راځي، هغې ته کلور هیګزیډین نومې دی. هغه ډېر ښه دي د دې دپاره او دې باندې ریسرچ هم شوی آغا خان یونیورسټي کې. نو هغوی وایي چې دې سره چې دا کله ماشوم په نوم باندې لګوي نو دې سره د ماشومانو د مرګ ریشو چې ده هغه ډېره زیاته کمه شوې ده او ټیټنس ریشو هم ډېره زیاته کمه شوې ده. نو بجای چې تاسو په نور څیزونه لګوئ هغې نه دا ملهم ښه دي چې تاسو پې ولګوئ، خو صفایي ډېر خیال ساتئ. که دا ملهم هم نه لګوئ مه لګوئ، خو بالکل سوایي څیزونه